ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزتمندو صلاة التسبيح چاغیتا صلاة التسابيح بعربی کې د دوانو نمونه د اغي ذکر کیږي تسبیح یا صلاة التسابيح. د دې مانځ په باره کې د صلاة التسبيح په باره کې یا صلاة التسابيح د بعض علماء کرامو د یو څو علماو رایه دا ده چې دا مونځ نه دی ثابت دا نشته. د هغې دپاره د هغې سره دوه وجې دي. د دوه وجو نه بعض علماء کرام فرمایي چې صلاة التسبیح مونځ نشته. یو وجه د صلاة التسبیح چې څومره روایتونه راغلي دي هر یو روایت ضعیف او کمزوری دی. داسې روایت پکې نشته چې هغه روغ او جوړي او ضعف او کمزوري پکې نه وي. یو دویمه خبره هغوی دا کوي چې د صلاة التسبیح د مونځ اجر ډیر زیات راغلی دی او مونځ چې دی دومره دی نه. څلور رکعته مونځ دی، مخکنی رستنی غټ واړه پټ ښکارا خطا قصدي ګناهونه دا ټول په دې باندې بخلی کیږي. نو دا خو ډېره اسانه خبره شو. او درېمه خبره هغوی دا کوي چې د دې مانځه طریقه کار د عامو منځونو نه بدل دی. زمونږ په شریعت کې نور منځونه معلوم دي په خاصه طریقه دي، د دې کیفیت بدل دی. اوس اول رکعت کې چې ته پاسېږې ناس به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر به لس ځله دا وې. بیا به سمع الله لمن حمده نه پس ولاړې لس ځله به وې. اول رکعت کې چې قرات ختم کې کفوا احد پنځلس ځله به دا وې. نو دا درې خبرې دي د هغوی، روایتونه پکې کمزوري دي. دویمه دا ده چې اجر ډېر زیات دی، او درېمه دا ده چې د دې مانځه هیئت یا طریقه شکل ډېر بدل دی. په عربو کې عربي بعض علماء کرام هم دا فرمایي چې دا مونځ نشته. نو کم علماء کرام چې زمونږ د علاقو دي یا د دې وطنونو دي او عربو کې اوسیږي، نو هغوی د هغه علماء کرامو نه متاثره شي، نو هغوی هم دا وایي چې دا مونځ نشته.
کوم علما کرام چې فرمایي چې دا مونږ نشته دی او نه دی راغلی، دا د دې علما کرام خپل نظر دی. انسان دی، بشر دی، خامخا انسان خطا کیږي. هغه لوی لوی علما دي، یو ځل یو نظر جوړ شوی دی، روایتونه ورته کمزوري ښکاره شوي دي، نه دي کوي هغه علما کرام. فرض مونځ نه دی، سنت نه دی، لازم نه دی، یو مستحب مونځ دی چې هغوی ته صحیح نه ښکاري، هغوی دې نه کوي. نور خو د علماو د اختلافي مسلو عام خلک خو په دې نه پوهېږي، علما خپل منځ کې په دې پوهېږي. دې ته اجتهادي خبرې وایي. د یو عالم د یو دلیل د وجه نه یو نظر یو ځای ته ورسېده، دلیل د وجه نه، نو موږ به د هغه عالم د هغه دلیل او د خبرې قدر کوو، خبره به ول رد کوو، خو د هغه بې ادبي به پکې نه کوو. چېرې دا ستا خبره منلی نه شو، ستا خپله رایه ده، خو موږ سره دلیل دا دی. لکه مثال دې ورځو کې بعض علما کرام وایي چې نه، په سرسایه کې به جنس ورکې. څه به ورکې؟ جنس. وړه به ورکې، غنم به ورکې، جوار به ورکې، کجوري به ورکې. بعض علما وایي چې نه، که جنس نه ورکې روپۍ قیمت هم ورکولی شي. دا اجتهادي مسله شو. په دې کې چې کم علما کرام جنس یادوي او روپۍ وایي چې مې ورکوي، د هغوی خپل یو نظر. کم علما چې وایي چې نه روپۍ هم جایز دي، د هغوی خپل نظر شي. دا دوانه به یو بل ته کافر نه وي، یو بل ته به بېدینه نه وي، یو بل ته به بدعتي نه وي، یو بل ته به فاسق نه وي. هر یو د دلیل نه متاثره دی. دې کې د غوره او ناغوره خبرې راغلي. دغه علما وایي جنس غوره دی، دا نور وایي چې نه، دې وخت کې پیسې غوره دي، ځکه د مسکین ضرورت په پیسو حل کېږي، په وړو نه حل کېږي، په جوارو به څه حل کېږي، کجورو باندې به څه حل کېږي. نو په دې کې به مونږ علما کرام د یو بل قدر کوو، د یو بل احترام به کوو. زما چې کوم نظر زه به هغه بیانوم، د بل عالم که د دې نه بدل نظر هغه دې بیان کړي، د هغه په خوله باندې پابندي موږ نه لګو چې ته ولې بیانې، او نه زه خپله رایه په زوره په چا باندې منم چې شی او که نه شي دا زما ومنه. روژه کې اختلاف راځي، څوک د سعودي عرب سره نیسي، څوک د پاکستان سره نیسي. موږ په زوره باندې چاته نه وایو چې خامخې د سعودي عرب سره ونیسه، موږ یې د هغه سره نیسو. که زموږ څوک مني داسې دي وکړي، که نه د دې نورو علماو دي ومني. د اجتهادي خبرې په دې کې ډېر غټ اختلاف نه. یو خو د شرک خبرې راغلي په منځ کې، د بدعاتو خبرې راغلي، نو هغې باندې به بیا موږ سختۍ سره خبرې کوو. نو صلات تسبیح یا صلات التسابیح چې کوم علما کرام فرمایي چې دا مونځ نه دی ثابت، روایتونه کمزوري دي، هغې علماو له دې الله اجر ورکړي، الله دې وله خیر ورکړي. د هغوی به دغه نظري هغوی نه دی کړی، نه دی کوي. خو موږ چې وکتل حدیثونه، کتابونه، روایتونه، نو موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دا مونځ په صحیح احادیثو کې راغلی دی، ثابت دی. تقریبا په دې مانځه کې د 30 نه ډېر حدیثونه راغلي، د 30 نه ډېر حدیثونه. او د علماو د جرح او د تعدیل یا د اصول الحدیث د علماو په دې فیصله ده چې د صلات تسبیح روایتونه د حسن درجې ته رسیدلي دي. حسن دې ته وایي چې روایتونه پکې دومره ډېر راغلي دي، 30 روایتونه، 30 روایتونو ته ورسېدل. نو دا یو کمزورې د یو بل له پشتي ورکوي، یو بل له لاس ورکوي. نو دومره ډېر روایتونه چې په یو خبره کې راشي، د دې نه هم یو وزن جوړېږي که نه، د دې نه یو خبره جوړه شي، نو د علماو په اصطلاح کې دې ته حسن ویلی کېږي. او د دې روایتونو ته علماو صحیح ویلي دي، داسې نه ده چې دا ضعیف دي یا کمزوري دي. ته وګوره د دې نږدې وخت یو عالم تیر شوی دی، امام علامه ناصر الدین الالبانی رحمت الله علیه. هغه د دې مانځه په باره کې فرمایلی دي چې دا د دې په باره کې چې کوم حدیثونه راغلي دي، وایي دا صحیح دي، ځکه روایتونه پکې ډېر راغلي دي، نو دا صحیح شو. همدغه شانتې علامه احمد شاکر رحمت الله علیه هغه هم فرمایلی دي، دا د جرح او د تعدیل د اصول الحدیث علما دي، دوی دا فرمای چې دا مونځ شته.
همدغه شانتي شعیب الارناؤوط په دې کتابونو باندې داغه تخریج ډیر زیات راځي. عبد القادر الشیخ عبد القادر الارناؤوط، الشیخ عبید الله المبارک فوری، دا علماء دي. علامه ابو الحسن السندي، دا علماء دي. امدغه شانتي علامه زبيدي، علامه محمد المبارک بوري د تحفة الاحوزي والا، ابن حجر الهيثمي، نور ډیر علماء کرام شته. امام مسلم او حافظ امام بيهقي، د دې ټول علماء کرامو نه د نقل دي چې دا منځ او د دې مانځ په باره کې چې کوم روایتونه کم احادیث راغلي دي، نو دا روایتونه او احادیث صحیح دي او ثابت دي. د ډیرو صحابه کرامو نه دا منځ نقل شوی دی، د ډیرو صحابه کرامو نه. عبد الله ابن عباس داغه نه دا منځ نقل دی. د عباس ابن عبد المطلب، علي، جعفر، ام المؤمنین ام سلمہ، انصاری صحابی، جابر، انس، تقریبا د لسو یولسو د دومره ډیرو صحابونو د مونږ رضی الله عنهم اجمعین د اغینا د دې ثبوت او نقل راغلی دی. دا هم صرف دې لپاره دا خبرې کولې چې په دې باندې علما کرام پوهیږي، کاغوی دا خبرې واوري، صرف د اغوی د پوی د پاره دا منځ په احادیثو کې راغلی دی، ثابت دی. روایتونه په کې ډیر دي، روایتونه د حسن درجه ته رسیږي، او پر روایتونو کې هغه ضعف او کمزوري هغه ډیره شدید او سخت نه ده. دویمه خبره چې د دې مانزه اجر ډیر زیات راغلی دی. دا څنګه چل دی چې اجر ډیر زیات؟ عزتمندو د الله په فضل کې به مونږ ولې ګوتې وو چې الله یو فضل کوي، الله یو مهرباني کوي، نو زمونږ په هغې کې کار څه دی؟ کار الله په معمولی خبره باندې سړي له ډیر اجر ورکوي، نو په دې خو څوک اعتراض نشي کولی. داسې زمونږ په دین کې ډیر دی. ګوره اودس چې چا وکړي، د اودس پسې دا دعا ولوستله: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. حدیث کې راځي صرف په دې دعا لوستلو د جنت اتوانه دروازې او ته کولاوي دي، په کومه چې دی ورزي وردش دعا څومره ده او د جنت اته دروازې کولاوي شي. همدغه شانتي 2 رکعاته مونځ چې د اودس نه پس د جنت اته دروازې او ته کولاوي شي. بازار ته چې سړی ځي او د بازار دعا ووایي، په لکاو نیکۍ په یو وخت کې ګټي، په لکاو. تاسو خو زمونږ په دین کې ډېرې خبرې شته دي چې عملونه واړه راغلي دي، اجرونه ثوابونه زیات دي. بله خبره چې صلات تسبیح دا مونځ چې دی دا طریقه بدله ده، د مانځه نه بدله نه ده، عام مونځ دی. تسبیحات زمونږ په دین کې څه منې نه دي او په مانځه کې منې نه دي. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، دا تسبیحات پکې راغلي دي. صرف په اولنی رکعت کې جلسه الاستراحت اوږده ده، لزله بداوي، نو جلسه الاستراحت هم ثابته ده شته.
اصل ثابت ته اصل زمونږ په دین کې یو بل مونږ د دین ډیر بدل دی او هغه ټول امت کوي کله چې نور تندر ونیس یا سپوږمۍ تندر ونیس تورش زمونږ په دین کې یو مونږ راغلی دی د هغې دپاره صلات کسوف 2 رکاته مونځ 2 رکاته مونځ دی خو په هر رکات کې 3 رکوګانې راغلي دي 2 راغلي دي 4 رکوګانې راغلي رکات به یې وي رکوګانې به پکې څوک کم از کم 2 او که د نور تندر زیاتو 3 رکو 4 رکو پکې کولی شي دا خو شریعت مقرر کړي دي یعنی دی خبرو کې موږ عقل نشو چلولی چې داسې ولې وشو اجر پکې ولې ډیر شو او مونځ طریقه ولې بدله شو الله او رسول مقرر کړی دی صلات خوف ته وګوره د جهاد مونځ صلات خوف کې مجاهد فایرنګ هم کوي ډزم کوي مزلم کوي خبرم کوي او د قبلې نه مخ اخوا دی او مونځ شروع دی په روانه شروع دی نه رکوع کوي نه په ځمکه سجده کوي مونځ وشي دا د شریعت احکام دي دا مقررېږي را به شو عزتمندو دی ته چې صلات تسبیح مونځ د الله او د رسول نه ثابت مونځ دی د نبی علیہ السلام نه نقل دی د عائشہ رضی الله عنها شاگرد دی ابو الجوزا تابعی هغه به دا مونځ کو عبد الله ابن مبارک رحمت الله علیه نه د دې مونځ ثبوت راغلی دی چې دا مخکنی علما مونږ یادو نو دا مونځ د ډیرو صحابونا د تابعینونا او ترننه پورې د امت په عمل را روان دي امت کې د مونځ ژوندې په عملی تور باندې را روان دي مونځ ډیر بهترین مونځ دی د فضیلت والا مونځ دی د بهترۍ مونځ دی د غوروالي مونځ دی عجیبه مونځ دی چې زمونږ استاسو نه پاتې نشي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر د عباس تا رسول الله علیه السلام فرمایل یا عمه ای زما تر الا اعطيك الا احبوك الا افعل بك 10 خصال یتر یو نعمت نه در کوم یو خوشحالی دل در کوم یو تحفه دل در کوم یو لس کارونه او کاغذ ده د دې کار د وجنه د دې تحفه د وجنه د دې نعمت د وجنه الله بستا گناهونه معاف کی اولنی اخرنی زاړه او نوی خطائی او قصدی گناهونه واړه گناهونه او لوی گناهونه پټ گناهونه او ښکارا گناهونه هغه کم کار دی 4 رکعات منځ دا 4 رکعات مونږ چې دی او که په هر رکعت کې سورته فاتحه ولولا هغه پسې سورت چې د دینه فارغ شو لا بولاړ رکوع ته بنزي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا 4 ذکرونه به وي 15 لزلا بیا په رکوع کې لزلا سمع الله لمن حمده کې لزلا اوله سجده کې لزلا د سجدو په منځ کې لس کرتا دویمه سجده کې لزلا د سجدې نه چې راوچت شي رکعت ته بلا نه پاسې بیا لزلا دا به 15 اویا زله شي نو 15 اویا او 15 اویا او 15 اویا او 15 اویا دا څو شول 300 د 300 تسبیحات ته په یو ځل باندې په 4 رکعات کې نبی علیہ السلام د تو فرمایل ان استطعت ان تصليها في كل يوم مره فافعل كذي ورسید ورس کې یو ځل کوا خو څومره ټیم په لګي 6 منټه د 6 منټه سره الله له ورس کې ولی نشي ورکولې کو ورس کې دی وس نو ففي كل جمعه مره جمعه کې یو ځل وکا جمعه کې هفته کې یو ځل وکا کدی جمعه کې و نکړه ففي كل شهر مره میاش کې یو ځل وکا او که په میاش کې دم نکول ففي كل سنه مره په کال کې خو یو ځل وکا کنه نو زمونږ هم دقه کوشش دی چې دا ورونه او خويندې دلته راجم شي تاسو خو به کوي بعضی مرګري به په میاش کې هم کوي هفته کې به هم کوي او که چا نه کړي چې کم از کم په کال کې یو ځل وشي او د نبی عليه الصلاه والسلام دا حدیث او دا سنت په دې باندې راځوندې شي
او کدی کال کې مونږ فإن لم تفعل ففي عمرك مرة عمر کې خو یو ځل وکړه کله دې نه دې کړې دا مونږ صلات تسبیح په عمر کې یو ځل وکړه نو عزت مندو بهترین مونږ دې زمونږ استادو نه موقع خراب نشي وخت را نه ضایع نشي مونږ سانم دې سختم نه دې بندگیان ټولې دسي عبادتونه چې ته به الله له وخت ورکې ځان بستړی کې خواري به کې الله به اجر درکوي نو دا مونځ د غنیمت ورځې دا دي چې یو رمضان دی نیکی پکې په څو چند قبلي آخري عشرم ده او تاسو هم د الله د کور ملمانه یې نو الله رب العالمین تاسو ته یو یخ غنیمت درکوي بغیر د جنگ نه بغیر د جهاد نه دا غنیمت ملاوي بے بها بشماره به حساب اجرونه به د ځان سره وېسي د مانځه طریقه دا د ورونو په اسانۍ سره چې زده کې د صلات تسبیح زړه کې به د څلور رکعاتو نیت راولي د صلات تسبیح منځ دا کوم و بدرېږي مانځه ته اول رکعت کې تکبیر تحریمه سبحانك اللهم الحمد وللدوالین پورې سورت کفون احد چر سورت دی ویلې رکوع ته بنځي په ولاړه کې به وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر څو ځله به وي پنځل زله د رکوع نه مخکې په اول رکعت کې د سورت د خلاصېدلو نه پس دا پنځل لسکرته به وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ما سره یو ځل وای سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر څلور کلمې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پاولنی رکعت کې د رکوع نه مخکې پنځل لس کرته څو کرته رکوع ته چې لاړې سبحان ربي العظیم ویو کني وستا خوښه ده ځکه دا تسبیحات د سبحان ربي العظیم په ځای کار کوي او که د سبحان ربي العظیم درې ځله څلور ځله ویل او دا دې ویل که جمع دې کړه یو ځای دې کړه ممانعت او پابندي پتا نشته نو په رکوع کې به لس ځله ویل څو ځله شمار طریقه دای چې ګوتې لبا زور ورکې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر لزلا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه د دعاګانې بوي بیا به شروع کې لزل به په ولاړ وي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سو شلو دا شلو 15 شو 15 اولنۍ سجده کې به لزل وي سبحان ربي الاعلى پکې ویو کني وي ستا خوخه ده لزل به هغه پوره کې 15 شو سو شو 45 بیا د سجدو په منځ کې به لزل وي نو 55 55 شو 55 مرتبه دویمه سجده کې به لزل وي نو 65 مرتبه د دویمې سجدې نه چې راوچت شي ډایرکټ به پاسېږي نه کې باندې لس ځله به بیا پوره کې 15 او یا 75 مرتبه شو دویم رکعت هم په دې طریقه دی دریم رکعت هم په دې طریقه دویم رکعت کې خو تحیات ده کنه اول بدا مکمل کې لس ځله بیا به تحیات لله عبده ورسوله پوری منځ مکمل کې پا بسېږي دریم رکعت هم دغه شانتي دی څلورم رکعت کې بیا التحیات ده التحیات کې بکینی التحیات نمخ کې با لسل دا پورا کې بیا بخبل التحیات وی عبده ورسول اللهم صل اللهم بارک اللهم ربنا سلام بوګر بهترین مزد دعا بو غواړي د اغینه پسته الله مهربان دی د داسې نیکي سره الله دعاګانې قبلې ګناونه په معاف کیږي او ذالک فضل الله د الله فضل او مهرباني مدسي د الله فضل ویم دیتا
چې ته 100 منټه ولګې په اخلاص او نیمه غنټه ولګې په اخلاص او الله ستا ټول ګناهونه معاف کړي. دې ته د الله فضل. الله چې د چا نه راضي شي په لږ عمل باندې جنت ته بوزي. داسې صحابه شته دي کلمې ویلې د مونځ د سره کړی هم نه دی او په لاره کې مسلمانان جهاد ته روان دي د کلمه ویلې د مونځ نه دی کړی روجې نه دی نیولې جهاد نه دی کړی صدقې لا نه دی ورکړي تهجدونه نه دی کړي ذکرونه نه دی کړي کلمې ویلې جهاد ته لاړ په جهاد کې شهید شو ډایرک جنت ته الله فضل هم دسي نیکي شتنه او ډایرک جنت ته ورسېده خو الله مهربان شي. په دې ځبان دی د صلات تسبیح طریقه هغه مکمل شو. قرات دي کې یو طریقه بل هم شته تاسو ته باغز دی غالبا چې هغه په روایت کې راغلی دا څنګه ده د څه شي نه مخ کې خشابه سبحانك اللهم چې وای د دې نه مخ کې پنځل لزل وای او بیا د قرات نه رکوع نه مخ کې به لزل وای شابس دغه طریقه راغلی ده دغه طریقه ده بسم الله نه مخ کې سبحان نه پستا پنځل لس پوره کی به چې کفن احد وای د رکوع نه مخ کې به لزل وای بیا سمع الله لمن حمده کې پر رکوع کې لزل سمع الله لمن حمده کې اوله سجده کې دوه سجدو منس کې دویمه سجده کې نو رکعت کې ډایرکټ پاس استراحت په جلسه کې نه کینی دغه طریقه ثابته ده سده خو د اغه نه دا کوم چې ما ولستل دا طریقه افضل ده سده غوړه ده هیڅ خبره نشته ده سلور رکعات پوره کول دي په یو قاعده باندې غوړه دي چا چې په دوه باندې کړي دي یا وکړل نو مونږ شوه ده سلور رکعات به پوره کوي تسبیحات خپل 300 وزله پوره کړ خو غوړه په دې کې ټیم چې ده اوقات مکروهه چې څومره دي مکروهه وختونه مازیګر نه پس ماخامه پورې نه کیږي سحر مانځه پس انور خاطه پورې نه کیږي او تقریبا یولسنیمو بجو نه والا یا پنځش کم یولسو نه دولسو پنځه باندې لس باندې دولسو پورې نه کیږي دا درې اوقات مکروه دي په دې کې نه کیږي باقی چې کم وخت کې نوافل کیږي اوس کیږي د مازیګر نه مخ کې کیږي ماخام پسم کیږي ماسختن نه پسم کیږي په تهجد کې کولې شي او د اشراق نه پس عمدا کولې شي بل خبره پکې نه د شپې اوقات مکروه نشته ده د اوقات مکروه شریعت د نور سره تړلې دي چا سره تړلې دي نور سره ګوره د دې نور عابدین په دنیا کې ډېر زیاتو د نور عبادت به کو د نور ډېر عبادت شوه د رڼا او د ستور عبادت شوه دي نو شریعت په دې وخت کې به شیطانانو او د نور عبادت کوونکو ډېر عبادت کوو شریعت منګه منع کړو چې تاسو د هغوی سره مشابهت یو شانتیواله را نشي نو تاسو د درې وختونو کې دا عبادتونه مکوئ دي ته اوقات مکروه وي او د شپې خو نور نشته دي نو ځکه وخت مکروه نه لري جی دم پکې یو ضروری خبره ده د دې جمع نه ده ثابته نوافلو کې چې ده چې کوم ځکه جمع راغلي التبه کو د دې جمع نه ده راغلي په دې کې ځان لزان لغوره ده سده افضل ده چې صلات تسبیح ته ځان لزان لو کې جمع راغلي نه ده نو کچا په جمع مو کړ سو ګناه پکې نشته دی نه بده سي غټ ګناګار شي ان شاء الله وبشي خو چې نه راغلي په کار د چې په جمع باندې ونه کړي شي او ځان لش لکه عام نوافل چې موږ ځان لګ جمعه په ورځ باندې اوقات مکروه نشته د جمعه په ورځ باندې اوقات مکروه نوي د حدیثونه ثابت دي دا چې کومه طریقه مې ویل دغه طریقه د په هر رکعت کې ګوره وتغوک کېده نیت دې وتړو سبحانك اللهم الحمد وللدوالين كفوا احد رکوع لمزه پنځل لزل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پورا کا رکوع کې لزلا سمع الله لمن حمده کې لزلا په سجده کې لزلا د دوه سجدو په منځ کې لس کرتا دویمه سجده کې لزلا او بیا بلکسات کې نه جلسه د استراحت به وکي لزلا پنځه او یا خج تاسو خیر د خپل ته پوښتنه کوي دا چې کوم ما تر رسیدلی دا به وي و السلام علیکم شیخ صاحب چې د سر وخته کونه اخته
غالبا چې دای مقصد دی چې جوله څه ته وایي دی دغه ته وایي دی کمسیو ته به وایي چونټو ته او کلیپ پکې اوچت دی دې کې به ګناه راځي که نه به راځي. ګورئ دا د مستوراتو دپاره مهمه خبره دا ده او ډېرې زنانه تاسو به هم لیدلي او موږ تاسو ټول ګورو په دې ګناه کې اخته دي بلکې نیکانې زنانه یا خو خبرې نه دي او یا د فیشن او د ډول نه مجبوره دي. زمونږ په شریعت کې زنانو دپاره ویښته راغونډول او د هغې نه موټی جوړول داسې غونډارې جوړول دا په شریعت کې حرام دي. د امت ډېرې زنانه په دې ګناه کې اخته دي چې ویښته شاته راولي او دلته داسې غونډارې کې شاته په دې سټ کې تعلیم یافته زنانه دفترو زنانه او نورې زنانه او د کورونو بعضې زنانه داسې راولي او دې سټ کې څه کې راغونډ کې او غوټې کې یو غونډارې ته جوړ کې. په حدیث کې راځي هغه زنانه چې د جنت خوشبویي په حرامه ده هغې صفت دا دی چې رؤوسهن کاسنمة البخت المائله سرونه به د اوښ د کوب په شان د اوښ کوب خو هم لیدلی دی غونډاری دی دقه شانتې به دا سرونه او داسې به کږې د ناز او نخرو نه رواني. زنانه به په دې طریقه باندې هیڅکله ویښته نه راغونډوي. شریعت زنانو ته ویلي دي ویښته ګمنځ کا ویښته شاته واړوه او په ویښتو کې کمڅۍ وکړه چونټې چې ورته ویلی کېږي دقه به کوي د شریعت مطابق. بیا په دې کې کلیپونه اچئ په دې کې پونیانې اچئ په دې کې کیچرې اچئ او په دې کې نور شیزونه اچئ هغه اچولی شي د ویښتو د تړلو دپاره چې خواره نه شي. د رواج خبره د بعضې علاقو کې هغه دومره ستنې به وي مخکې اوږدې هغه به پکې ږدلې بس ویښته دې راټولیږي په دې باندې نو دا کولی شي. زنانه چې د سر ویښته واړه کولی شي که نه شي. کمې زنانه چې شادي شده دا یاد ساتئ شادي شده واده شوی او خاوند ته مطالبه وکړي چې دا مخې ته ویښته واړه که څه لکه د بعضې زنانو هغه وربل ځان له جوړی نو د خاوند په امر باندې دا واړه کولی شي. خو څومره به واړه کوي دومره به ویښته نه کمی چې کمې دا د کافرانو او د انګریزانو زنانه دي چې هغوی بالکل د سړو په شانتې پرېښي دي ټول ویښته به نه کمی. د خاوند د امر د وجې نه هلته پکې حدیث راغلی دی. څه پکې راغلی دی؟ حدیث پکې دی د نبي علیه السلام بعضو بیبیانو ویښته کم کړي څه کړي کم کړي. موږ به د الله او د رسول نه مخکې کېږو چې دا لا څنګه مسله یې وکړله. که خاوند ښځې ته وویلې چې زما داسې خوښه ده چې د مخې ته دا ویښته لږ ګوره په خبره به ځان پویه کې د نوک په ځای کې به بیا د سوک زور نه کې چې مولوي صاحب او عالم دا مخې ته یاد کړه او ته سره شاته ټول واړه کې د انګریزانو په شانتې پرېږدي او د سړو په شانتې پرېږدي دا هم پکې غرض نه دی. د خاوند امر دی ویل چې زما دا ډول دا طریقه خوښه ده چې دلته دا ویښته یا ځوړند دي یا کټ شي دا خیر دی نو دا کولی شي خو د خاوند په امر باندې به کوي. نو دغه طریقه د زنانو د ویښتو د غونډولو دا منې ده. باقي پکې کلیپونه چې که داسې کلیپ پکې اچئ چې هغه کلیپ نه غونډارې جوړېږي بعضې کلیپونه غټي نو هغه که چېرته دا شی ته جوړېده دلته هغه هم منې دی. د دې سره مخکې هغه اوږده پهی وي اوږده به د زنانه د خپو سره به لګېدل د دې هم شریعت منع کړې ده. زنانه به د ویښتو پورې داسې څه نه تړي چې ویښته پې غټ ښکاره شي هغې ته ضرورت نشته دی. ویښته تړل غرض دی ویښته تړل د هغې نه په کم باندې کېږي نو دومره اوږد شیز ته ضرورت نه راځي. دویمه پوښتنه دا ده نکریزې یو زنانه ولګئ نوکان سپین پرېږدي دې کې ګناه شته که نشته. زنانه به خامخا نکریزې لګئ دا د هغوی دپاره د شریعت امر دی. لاسونه به د سړو نه بدل به په څه په رنګ د دې په لاسونو کې به سوروالی زیړوالی خامخای که نوکان سپین پرېږدي که ارزې خو چې لاس یې بدلي نوکان سره کوي لکه اوس عمر رسیده زنانه دي د هغوی خو ډول سره دومره شوق نه وي خو د شریعت مطابق هغوی صرف نوکان سره کوي چې دا سره یا د ګوتو سرونه سره کې جایز ده. باقي د زنانو ډول دی نکریزې په سړو باندې حرامې دي. نکریزې به سړی نه لګئ د ډول د پیشن دپاره نه به ګوته سره کوي نه به د لاس تلی سور کوي نه به نوک سور کوي. صرف د بیمار دپاره یو سړی ناجوړه دی خارخ دی پې لاسونه چاودېدلي دي پوندې چوي خپو منځونه
د ګوتو منځونه دغه کیږي خرابېږي دا د دوایي په تور استعمالولی شي خو د فیشن د ډول په تور باندې نشي استعمالولی اوس دی کې د زنانو دپاره نور شیزونه راوتي دي په دې نوکانو یې هغوی لګی توره وسمه دا موله جایز ده یا نور رنګونه دي صرف هغه نیل پالش چې کوم دی ناخن پالش چې کومې ورته ویلی کېږي نو هغه دې ولګئ ممانعت نشته خو هغه شیز چې دی هغه پلاستیک دی د پلاستیک په شانتې چمړه لري نو هغه چې په نوک ولګېد لاندې اوبه نه ځي څه نه کېږي اوبه نه ځي نو که د مانځه په وخت کې بیا لرې کولی شي صحیح ده ویې لګوه ډول پې وکړه خو د مانځه په وخت کې بیا صفا کې چې نوک ته د اودس په وخت کې اوبه ورسېږي هغې کې هغه پوستکی لري پوستکی نو ځکه ډول خو جایز دی زنانو دپاره خو دومره ده چې هغې ته اوبه نه کوزیږي نو به د مانځه په وخت کې د اودس په وخت کې به لرې کوي نوکان به د دې دپاره نه غټوي نوکان به زنانه او نارینه دواړه واړه ساتي د ځان نه دا تعلیم یافته زنانه ته به حیران شي چې د عقل د دوی چېرته لاړه څوارلسم او شپاړسم او فلانکی او فلانکی خبره نه نشي ځکه چې د ټولې د امت خویندې دي د دومره علم او تعلیم او د دومره ډګریانو یونیورسټیو او کالجو سره نوکانې دومره پرېښي د بلاګانو په شان دې کې خو ډول هم نشته په دې کې خو ښایست هم نشته د دې سره دوی دا ژوند څنګه تېروي د دې سره دا خوراک څښاک څنګه کوي ښه جي مکروه وخت کې صلات الوضو یا صلات الحاجت کولی شي که نشي اوقات مکروهو کې ته هغه مونځ کولی شي چې هغې ته صلات سببي وایي صلات سببي د یو سبب د وجې نه راشي لکه مثال ته په بیت الله کې اول خو په بیت الله یا حرم کې اوقات مکروه هم نشته دی دویم دا دی که یو سړی د مازدیګر نه پس په حرم کې طواف وکړي نو مازدیګر نه پس خو نفل نه کېږي ماښامه پورې دی به دا 2 رکعاته کوي ولې دا د طواف د وجې نه دي صلات سببي دی سبب د دغې 2 رکعاتو طواف دی او کله چې سبب راته هغه مونځ ته په وخت مکروهه کې هم کولی شي مثال اودس دی وکړه هر اودس پسې 2 رکعاته مستحب دي څه دي مستحب خو تا د مازدیګر نه پس اودس وکړه نو د مازدیګر نه پس 2 رکعاته د اودس مونځ ته کولی شي ولې هلته سبب راغی سبب څه دی اودس د سبب د وجه نه دا مونځ جایز کېږي لکه بل مثال واوره مسجد ته چې ته ننوځې 2 رکعاته به خامخا کې فرض مونځ د کور کې کړی دی یا بل مسجد کې دی کړی دی او ته جومات ته رالې د مازدیګر مانځه نه پس ته نو کېنه مه 2 رکعاته وکړه مازدیګر نه پس خو نفل نشته دا 2 رکعاته د سبب د وجه نه سبب دا و چې ته جومات ته راننوتلې نو اوقات مکروهه په دې 3 وختونو کې صلات حاجت هم ته کولی شي حاجت دې پېښ شي صلات حاجت خو وخت نه لري ستا ضرورت پیدا شوی دی نو ته دا مونځ کولی شي صلات استخاره مثال په سفر اوس مازدیګر پسې روانېږي استخاره به کې استخاره د مازدیګر مانځه نه پس تم کولی شي وای شیخ صاحب څوک د زکات ورکوي او د روان کال زکات چې دی د شپږو میاشتو نه مخکې یو مسکین ته ورکوي ورکولی شي که نشي په زکات کې وروسته کول ګناه ده ته به خپل حساب پوره ساتي د چا کال په رمضان کې پوره کېږي په رمضان کې زکاتونه غوره دي څه دي غوره دي چې اجر پکې سیوا شي څوک یې په رجب کې ورکوي هغه د زبر کې میاشتې وته خلکو د زکات دپاره هغه مقرر کړي نه ته به خپل کال ته ګورې ستا په روپو باندې چې کله کال پوره شو که روژه کې پوره کېده که شوال کې و که په محرم کې و ارم نو ته به دا زکات چې کله ستا کال مکمل شي 1 ورځ 2 ورځې به هم نه وروسته کېږي زکات به فورا راوالې دا زکات داسې فورا ادا کولی لکه مونځ چې په ټیم فرض شي وروسته کې به نه نو زکات کې اله به ته وروسته والی کې چې تا ته مسکین نه پیدا کېږي غریب نو زکات په دې وروسته شي نو په زکات کې وروستوالی ګناه ده په زکات کې تقدیم مخکېوالی جایز دی مثال په طور ستا د مال زکات دی
د 3 کالو زکات یو غریب له اوس ورکا را روان 3 کال به مو ورکوا در روان 3 کالونو اندازتن حساب لګو اندازتن چې دومره کېږي د مسکین ضرورت ته واده کوي فلان کوي قرضونه دي په دا ټول راواله نو زکات کې تقدیم جایز دی د عباس نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو کال زکات د دې کال امتواغست او تویل در روان کال زکات امراکه د 2 کالو زکات ته په یو ځل غست ګورې د زکات د روپو نصاب څه دی چې چا سره څومره پیسې د به زکات ورکړي او چا سره څومره روپۍ د به زکات نه اخلي شریعت موږ ته 250 نیمه تولې چاندي ویلې د سپین زر 250 نیمه ځکه په هغه زمانه کې خو کاغذونه نو د نوټونه روپیګانې چې د چاندي چلیدلې دا د ډېرې زمانې پورې اوسه پورې را روانې وي دا ډبل روپۍ وي د چاندي وي دا کاغذونه خو د دې لپاره جوړ شو چې هغه روپۍ ګرځول او هغه حساب او هغه خو درنې وي نو دا د هغې په بدل کې جوړ شو د چاندي په بدل کې څه جوړ شو کاغذونه نوټونه 250 نیمه تولې چاندي چې په 100 روپۍ ملاويږي اوس وخت کې نو تقریبا 2200 روپۍ ریټ ته موږ په دغه ترجمه کې حساب کړو 1,10,000 روپۍ د دې راځي څومره 1,10,000 چې زه دا خبره اوس په سن 2024 کې کوم 1,10,000 روپۍ د دې قیمت جوړیږي دومره روپۍ 1,10,000 سلويغ زر او د دې نه بره چې د چا سره وي دومره روپۍ او یو کال په تیر شو پوره 12 میاشت په کال کې میاشم چې کوم و زکات په نه دی فرض 12 میاشت تیر شو پیسې 1,10,000 نه بره دي نو دی به د دې روپو زکات ورکوي سونه زکات به ورکوي په سلويغ روپو کې 1 روپۍ ده تاسو سره چې ارسمره روپۍ راوابلې او تقسیم 40 به وي تقسیم 40 طالب خپل یو نتیجه درکې سلويغ روپو کې 1 روپۍ ده په سلو کې 100 روپۍ شولې 2.5 نو په لکو کې 2.5 زره په لکو کې 2.5 زره دي نو تبا تاسو سره 2 لک روپۍ دي سو لکو کې 2.5 زره روپۍ دي په 2 لک کې 15,000 روپۍ زکات به ورکړي اوس د چا سره چې په کور کې روپۍ پرتی دي 1 لک دي سونه دي 1 لک 10 نه دي یا 1 لک 10 زره دي 1 لک 10 زره دي 1 لک 50 زره دي کال په تیر ش زکات بنه ورکړي ولی د 2 روپۍ نصاب ته نه دي رسیدلی روپۍ نصاب ته نه دي رسیدلی بل پختنه چې ډیره کیږي هغه ده زنانه د 1 لک سره روپۍ دي 15 سره تولې سره زر دي 10 تولې سره چاندي ده زکات به ورکړي کنه به ورکړي په دې باندې په یو کې زکات نشته د سرو نصاب ونیمه تولې ده سو تولې ده ونیمه چې د ونیمو نه کم زکات پنيشته شپږ دی ودی په باندې ودیم زکات نشته روپۍ بیل شه د سره بیل شه د یو ځکه به نه د روپۍ 1 لک دی سره سره 15 تولې دي چاندي سره 10 تولې ده په یو کې په زکات نشته یو نصاب ته نه دی رسیدلې زکات به اخلي سوک مسکین سوک دی مسکینم دغه ته وای چې په کور کې 1,10,000 روپۍ د سره زیات نه وي پرتی دغه غریب دی یا په قرضونه دي او دومره روپۍ سرمایه د په کور کې زیاتی نشته د جیب او د خرچونه علاوه دغه مسکین دی 1,10,000 سلويغ روپۍ چې چا سره په کور کې زیاتی پرتی وي د ضرورتونو نه علاوه جمعواري پرته و د به زکات نه لیدا غنی دی څه دی غنی اجي سب ته پوس دا کوي چې یتیم دی پیسې دی بالغ نه دی د به زکات ورکوي کنه به ورکوي په دې کې غوړه رایه ده غوړه یتیم به هم زکات ورکوي ګوره مونږ خو په یتیم نه دی فرض چې صغیری مونږ په چا فرض دي په بالغ روزم په صغیر نه د فرض کړي زکات به یتیم ورکوي 3 کلن دی 15 کلن دی 2 کلن دی 8 کلن دی 10 کلن دی خو چې بالغ نه دی او روپۍ د پلارو سره پاتې دي او چا سره یې خېدي نو د دې روپونو به زکات ورکول کېږي ولی زکات د بنده پورې تعلق نه لري زکات حق المال دی روپو پورې تعلق لري سړی ته نه ګوري دا روپۍ چې د چا سره ګوري جهاد په خزو نه دی فرض په سړو فرض دی او زکات په خزو سړو باندې یو شانتي فرض که خزي سره هم دغه روپۍ وي زکات به ورکړي ځکه زکات د روپو سره تعلق ساتي د چا سره د جنس سره تعلق نه ساتي نو که یتیم سرمایه‌دار او روپۍ نصاب ته رسیدلی وي او د صغیرو منځ په فرض نه دی روزه په فرض نه ده حج په فرض نه ده خو زکات په فرض دی
شابس دام ډېره ښه پوښتنه ده چې کور خپلی او نصاب سره نه. لکه مثال نه مثال به وایو خیر د 1 کروڑ روپو کور لري، کروڑ روپو د کروڑ روپو کور د دشته دی خو په کور کې نقد 1 روپۍ نشته، دا سړی به زکات علي. قرآن مسکین ویلې دی، دای راته پکې نه دی ویلې چې کور لري په دې کور دی غنی نه دی. غنی دی ته وای غنی، غنی دی ته وای غنی په عربی کې معنا ده بے پروا. د سره دومره روپۍ نشته چې دی بے پروا کی د خلکو نه. دا کور خو د ضرورت دی. زه ته بل مثال درکوم. داسې خلک شته په کور کې گاړی هم لري، د 100 لک روپو گاړی ورسره دی، د کروڑ روپو سره څه دی کور. دغه کوم سوالونه راځي مهم بیا وایي. د کروڑ روپو کور دی، د 100 لک روپو گاړی دی، خو گاړی د څه دپاره دی؟ د ضرورت دپاره دی، د مړي ژوندي دپاره دی، د ماشومانو دپاره د کور. او د سره په کور کې نقد نشته او یا مقروض دی، څه دی قرضدار دی، دی به زکات اخلي. تاسو وګورئ داسې خلک شته چې اوسېږي د کرایي په کور کې، د کرایي په کور کې اوسېږي 50,000 او 10,000 1 لک روپۍ کرایي د میاشتې خلاصوي، خو هغه کروڑ پتیان نه ارب پتیان دي. خپل کور ځکه نه علي، هغه وایي زه سل ځان نه ساده جوړوم چې په 15 کروڑ روپۍ باندې کور علمه، دا 15 کروڑ روپۍ په کاروبار ولې نه ورکوم. نو اوس به موږ دته څه وایو چې بستم د زکات حقدار د اربونه روپۍ په کاروبار کې بند دي. دا کور چې خپل نالي دام د دې وجه نه چې زه په دا کاروبار باندې بندوم، نو د کرایي په کور کې اوسېږي خو زکات نشي اخیستلی. برعکس دی به خلکو له زکات ورکوي. او یو سړی به خپل کور لري اوسېږي به پکې موټر به هم لري، د ضرورت موټر سایکل به مو سره وي، نور دا فرج فریزري به هم پکې، فرنیچر به هم پکې ډېر پراته وي، ګریزري به هم پکې پراته وي، هر څه به په کور کې پراته وي، قالینونه به د لکونو روپو پکې پراته وي، کارپېټونه به پراته وي، خو چې نقد یې ورسره نه وي زکات به علي. څنګه یو سړی د دلته پیسې لري او سفر ته لاړ، سفر شریعت اندازه ویلې ده څومره ده؟ دا کوم رونه چې زمونږ په عربو کې د یورپ کې دا خو مسافر نه، دا مقیم دي. څه دي؟ دا خو مقیم دي، دلته دیره شوي دي. سفر 4 ورځو لاړ، یا یو روایت کې 15 ورځې دي، 14 ورځې دي. په دومره ورځو کې ته په سفر کې وي، لاهور کې وي، سعودي عرب کې وي، او دلته عرب پتی وي، او الته د سره پیسې نه وي او چا زکات درکو اغستلی شي. دې ته به نه ګوري چې په کور کې ما سره کور کې سرمایه ده، خو سفر د وجه نه قرآن کې آیات راغلی دی. څه دی؟ آیات پکې راغلی. شابس وای چې عمره وکي حج په فرض کیږي، ته پوسې دا دی چې عمره وکي حج په فرض شي. د عوامو خبره ده، حج فرض دی، عمره فرض نه ده. عمره په سنتو کې راځي. په چا کې راځي؟ عمره په سننو کې، په سنتو کې راځي. حج پتا فرض کیږي. قران کریم او زمونږ په دین کې حج فرض دی. اوس یو سړی دی حج په سو دی په دې وخت کې 11 لکه 14 لکه کم از کم 10 لکه دی، دا وسې نه کیږي. عمره په سو ده 2 لک روپۍ ده، 2 لک روپۍ شته خو 14 لکه وسره نشته دی. لاړ د شیخ خپل عمره دی وکي تنده به ماته کې د عبادت د بندګۍ د طوافونو که الله وسور ک کلا حج به وکي فرض شي په د باندې، که وسې نه ورکړې په د باندې د عمره په فرض نه ده، سنت ته لاړ د عمره دي څه کی ادا کی، خبره د عبادت به وکي، دعا به وکي، بندګي به وکي. د دې د وجه نه په الله رب العالمین د حج مهرباني وکي. نو د عمرې د وجه نه په چا باندې حج نه فرض کیږي. که عمرې روپۍ د سره وي او د حج د سره نه وي، عمرې کوا او چې د حج الله کله درکړلې و بیا کی. ډېر خلک عمرې له ځکه نه ځي بیا را باندې ډایرکټ حج فرض کیږي. نه، حج په روپو فرض کیږي. من استطاع الیه سبیلا، چې ته هغه ځای ته د تللو طاقت ولري، دومره روپۍ، ټیکټ، ویزا، پاسپورټ او د کانه پینه او د هوټل خرچه ته پیدا کړي. اوس چې نشته پتا نه دی فرض. دغه دې کې یو سوال دی، لسم کولای شي هر کال عمرې لزه د عمرې به دی وسی او د حج به دی وس نه وای. که څوک چا له قرض ورکی او هغه بیا مجبور ای هغه ته زکات کې حسابول شي کنه شي. د پښتنې مقصد دا دی، تا یو سړی له قرض ورکړي د 15 لک روپۍ، هغه د قرض نشي خلاصولی او غریب دی او ستا زکات وزي، ته وی پلان کې خانه 15 لک مې تا ته قرض دی، هغه به وای آو
دا 15 لک روپۍ ما ته په زکات کې پرې غوستلې دا زکات نه کیږي په اتفاق د علماو باندې دا زکات نه کیږي چې کله تر اولګيږي په چا د قرضي او ته وی چې زکات کې ځان ته مجره کاو زکات کې ځان ته څه حساب کولی یو زکات د الله حق دی څه دی او دا ستا چې په د باندې کم قرض دی نو دا چې دی دا ستا حق دی ګوره ځان پوهه کا زکات د الله حق دی الله مونږ ته ویلی دی دا ستا قرض چې دی دا ستا حق دی ته اوس د الله په حق کې خپل قرض راوباسي بله طریقه خو نه درځي بل په زکات کې شرط دی اعطاء ورکړه او قبلول ته به ورکې هغه به والی دا کمی روپۍ چې ستا د سره د قرض دی دا دې نه ورکړي دی او نه هغه اغستې دا خو مخکې نه ګوره الله ته نیت معتبر دی تا چې دله 10 روپۍ ورکړي د قرض په نیت دی ورکړي په هغه وخت کې د زکات نیت نه و د زکات مقصد باندې ځان پوهه کړه د زکات مقصد دا دی چې سړی قرضدار دی ته ول زکات ورکړه چې د قرض نه خلاص شي او چې ستا په قرض دی او ته ځان ته حساب کړه او هغه په کور کې وړه نشته دی نو ځان ته خو حساب کړه ستا د قرض نه خو وته خو د هغه په کور کې وړه نشته وړه پسې باندې والي زکات دې دپاره راغلی دی چې ته سره مرسته وکړي د هغه په کور کې وړه پیدا شي طعام پیدا شي کپړې پیدا شي نور ضرورتونه پوره کړي نو دا طریقه خطا ده چې څوک چاته وایي چې تا باندې زما قرض دی او دا ځان ته په څه کې حساب کا په زکات کې شابسي دا طریقه حیله ده ګوره دته وی دستا زتا له زکات در کوم دا والا خو واپس راکا واپس مطالبه کته تا کوله نو دی زکات ونشه او کدی په شرط کړه چې در کومه خو جیب کې به نه چې مال به راکې یا جیب کې واچو خوراکي به دم ګناه ده د څه صورت وش سړی باندې ستا قرض دی روپۍ دی ورکړلې 15 لک او 15 لک قرض هغه په جیب کې واچولې ځان سره سوچو چې دا قرض کوم خلاصول غواړي په خپل خو خیر واغست او ته واپس ونیولې په دې سات یا سباله یا نن یا مازیګر یا ماخام دا تا غستل شي ولی اب سوچو کې زما د ضرورت نه زیات دي یا 15 لک د ورکړې ځان سره حساب کتاب ولګوي ویل چې 2 لک زما د خرچې شو او د طویل د 3 لک د واپس په قرض کې واله دم جایز چې تا شرط نه لګولې مطالبه دې نه کړي او د بل چا په خله باندې به متنوي نو بیا دا صحیح ده کاروبار ګوره د دکان دی کاروبار دی زکات ته آسان ورکول دي ته به هغه ته خرڅ وي تخمین کم چې د کجورو زکاتو د کجورو کې چې کم عشرو نبی علیہ السلام به کسان لګل ول چې دا اندازه کوي ځکه کجورو خو په ونه پرته ده ګوره شریعت موږ ته سوي د کجورو باغ نه چې کله عشر راټولېږي د ونی دانو نه به اخلي ولی دا لمدی دي وزن ډیر جوړي چې دی مالک ته تکلیف ونه رسیږي تاوانی نشي ډیر دا چې د کجورو نه راکټ شو وای چولې وچ شولې نو دا بیا سپکی شي نو دلته دنه کجوره ډیر راځي شریعت ته ویل چې په ونه پرته ده لمده ده درنه ده دقه نه ته زکات ورکوي تله نو په ونه پرته ده نه تللې کېږي څنګه تلې تل ورپسې څنګه خېږي نو شریعت ویل د دې خپل پوهه تجربه والا کسانی په سترګو کې شیز معلومه په وزن کې معلومه او بګوري چې په دې ونه کې 3 مانه ده په دې کې 15 مانه ده په دې کې دومره ده اندازتن نو دکان کې سودا پرته ده اوس دا سټورونه دي په دې کې خود سوداګانی دي چې ته دار یو شی حساب نشي کولای حساب نه کیږي نو د دې سوداګانو به طریقه دا وي چې ته به تخمینو کې اندازتن چې دومره ده الله تبا خپل غاړه آزاد کې 1 لک روپۍ به پکې خیر دې زیات حساب کا د مثال د 10 لک روپو د 21 لک روپۍ حساب کو زکات ورک په جمعات یا مدرسه باندې زکات کیږي کنه دا ټوله خبره خو زکاتونو ته لاړه صبر وکړه خبره ختمه کړه د جمعات یا مدرسه باندې زکات صورتونه واوره په جمعات باندې قطعا زکات نه کیږي ولی د زکات د پاره قران کریم اته قسمه خلق ویلي دي 100 قسمه اته باقي کې مسکین دی فقیر دی مسافر دی طالب العلم دی مجاهد دی او مقروض دی چا باندې چې صحیح قرض نه جماعت مسکین دی نه جماعت غریب دی نه جماعت مسافر دی نه جماعت مجاهد دی نه جماعت قرضدار دی نو زکات ولا نشرو مثال د زکات روپۍ دی ویل شو 50 پکی پیاله مو جماعت ته راوړم زکات و نش د زکات روپۍ دی ویل چې جماعت کې 2 لک خخت راوړم او دلته غرزوم چې آبادی پیو
یو 10 ټنه سیخ راوړم دا زکات ونشي. د زکات د مسجد د ورکولو طریقه دا ده. په دې ټولو مساجدو کې مدرسې محتمم د مدرسې قرضدار یې مقروض په تنخواګانو کې په نورو اخراجاتو کې ته به محتمم له زکات ورکړي چې دا والا د خپلو قرضونو د پاره هغه به په قرضونو کې قبول کړي. اوس دا هغه خوښه ده چې کوم ځای کې لګي هلته به نه دا هغه به د قرضونو ځکه زکات د مقروض د پاره والغارمین شریعت ویلي د جماعت د پاره ځمکه واغستله په دې ځمکه کې زکات مه ورکوه. محتمم موږ داسې کوو د جماعت د پاره ځمکه واغستلی شوله دا په ما باندې قرض شو. مثال دغه ځمکه چې موږ اغست 1.5 کروڑ روپو ځمکه مو واغست دا اوس په موږ قرض چې قرض شولې په دې کې چې د موږ زکات الو نو ته چې کوم زکات موږ لراکې ده ته مال راکې زه مقروض یم سیمه زه مقروض یم زه مالک شوم د دې روپو نو چې زه مالک شوم زه د ځمکې مالک ته چې ورکوم زکات نه ورکوم زه خپل روپۍ ورکوم چې ما ته چا په زکات کې راکړوي. شریعت وایي چې لاس بدل شه نو حکم بدل شه. زما لاس له چې راغلی زکاتو هغه سړی چې ورکوم زه خپل روپۍ ورکوم زه مالک شوی یم زه ولې مالک یم زه مقروض یم. نو د دې لپاره طریقه ده د جماعتونو د مدرسې چې کله عالم پکې مقروض او قرضدار نو هغه له زکات ورکړي د هغه خوښه ده چې په کوم ځای کې لګي هغه باندې به شرط نه چې دا په پکې راوړه او دا په سیخ راوړه او دا په قالین راوړه د هغه خوخه د په قرضونو کې به ادا کی. دا سوالونه چې ختم شم ډیره وي کته سو لګ خیر دی وقفه وکي. د وړې ماشومې کفن او د غټي خزي کفن دا به یو شانی بالکل به یو شانی د ماشومانو کفن او د جنکو او د غټو خزو دا به یو شانتي. تعویز را وستل څنګه د شته کې نشته د سره نشته دي څوک چې وایي چې تعویزونه راوزی او فلان کې راوباسي نو زه ته یو 15 تعویزونه خخو مده دی راوباسي خخولم لري خبره ده زه په خپل جیبونو کې قدمه او دی به ما ته وایي چې په دې واسکټ دی جیب کې دی یا دی کې دی راوباسي. بل خبره چې خپل روجي در پوری ثوابي روجي نیولې شي کنه شي بالکل نیولې شي. رمضان روجي چا باندې پاتې دي رسته په شوال راغی شوال دی ونیسي دا قرض خاصم رسته شوی دی په د باندې. عائشه رضی الله عنها به رمضان روجي دون رسته کړلې چې هغه برات میاشت شعبان ته به پرې غوستلې رمضان را روان رمضان نه به یو میاشت مخکې نیولې وای ځکه ما به د نبی علیہ السلام خدمت کو هغه نه وزګارېدل نو نفلی روجي عرفه پکې رااله بهتره خدا د الله قرض دی چې څومره زر خلاصيږي خلاصي کا. اوس دلته شوال در باندې راغی د شوال شپک تیرا مخ کې نیت داغه وکا دا نوري برسته کی صلات تسبیح په جمع کی کنه مخ کې ویل نه کیږي. وای ما لور ور کړی دا خور وای دا غي سخر او نور خلک مونږ په خبرې کې د دې څه سزا ده هیڅ سزا یې نشته. الله دې معاف کی دعا وتکوه خیر دې معافي وکاو دا ورځې د معافي دي په دې خبرو باندې بستا ګناونه کمیږي تا ته به اجر ملاويږي او غي به ګناګار شي او غي تم دعا وکړه چې الله یې معاف کړي. هر کال په سرسایا سره یو کس خاص کول څنګه دي چې خپل دی یو سرسایا ورکه هیڅ خبره نشته چې مسکینی هر کال یو کس ته سرسایه ورکې خپلوان ته ورکې خوریا دی ترور زوی دی وراره دی هر څوک چې دی هغې ته سرسایه ورکولی شي. کم خیر الله ما باندې خو زکات نه کېږي او ته د خپل امانت واپس واله الله دې تعالی اجر درکړي. دا ستا خزانه چرته ده چې ته زکاتونه وباسي اوس موږ ته خزانې وښیوه ځکه چې ته نصاب تم رسېدلې غني شوی مې د دې خزانو لټون پکار دی نه دی ښځه شته دی نه دی بچی شته او زکاتونه ورکې چا به تختولې د کوم ډېر غټ کمال دی. جوارګر سړي ته زکات ورکولی شي او کنه زکات د پاره دا شرط نه دی چې دا به خامخا د جماعت مولوي صاحب زکات هر چاله ورکولی شي. جوارګر له ورکه غل له ورکه الله به مهربان شي جوارې نه به منشي او کته پويږي او کپويږي چې دا نورم د سره مستيږي او زما په پیسو باندې نور ګناونه کوي به یو ګناګار ته مور کوم حج عمره او سره کیږي دا مطلب دی حج عمره پکېږي کنه جوارګر باندې پیسې چې دار چا سره وي حج عمره تبزي باقي قبل اول د الله کار دی صدق د الله کار
زکات کې چې د صرف بچی پلار ته نشي ورکولې، بچی پلار ته زکات نشي ورکولې، ځکه د پلار نفقه د پلار خرچه دوايانې چې پلار محتاج شي، کله اکثر پلاران خو تکړی کنه چې کله محتاج شي دا په بچو اتوماتیک فرض کیږي، زما پلار وګی دی نو چې ارڅنګ دا په ما فرض ده، دله به زه خوراک ورکوم، دوایي به موله راوړم، دا په ما فرض ده، څه ده را باندې فرض ده. نو چې د چا نفقه په تا باندې فرض و هغې له زکات نشي ورکولی، زوی پلار ته نشي ورکولی او پلارې صغیر زوی ته نشي ورکولی زکات، خو پلارې هغه زوی ته ورکولی شي چې د دنه بیل دی او بالغ شوی دی او شادي شده دی، یو بچی دی غریب دی پلار دی زکات ورک، ورور ته ورکولی شي، ښځې خاوند ته ورکولی شي، خاوند دی ښځې ته ورکولی شي. عبدالله ابن مسعود غریب و ښځې مالدار و، نبی علیہ السلام نه تپوس کوي زکات دله ورکم خاوند له وی ورکه، او خاوند دی ښځې ته ورکولی شي. کله داسې کېږي ښځه د کور نه مالداره ده، سړی غریب دی، سړی مالداره دی ښځه غریبه ده. د کشتونو دو صورتونه دي، دا عمره و شروع شوي دي. د کشتونو یو صورت دا دی چې بازار کې د عمره سره ریټ ته 2 لک 2.5 لک هم دقه ریټ د نه علي روپۍ د نه زیاته نه کمه، او بس د سره پیسې شته هوټل هلته نیولي دي، تعلقات دي، نو چې کله د کشت د وجه نه او د قرض د وجه نه کال کې به خلاصې شپږو میاشتو کې ریټ در باندې نه اوچتای، د عمرې چې عام سریټونه په نقدو چلیږي همدغه ریټ دله په کشتونو کې درکوي، نو هیڅ ممانعت او پابندي پکې نشته. دا خو احسان کوي تا سره، څه کوي د سره همدې ته احسان او قرض وایي. او که چېرته د بازار د ریټ نه په تا باندې ریټ ډېر اوچته، یو خو 0.9 روپۍ فرق، یا خو د ټولو ډیلرانو د ټولو د ټریول ایجنسیو والا په منځ کې هغه فرقونه چلیږي چې د حد نه ډېرې اوچتېدلې، د دې د وجه نه چې پیسې د قرض دی او ته کال کې راکړې او شپږو میاشتو کې او عمره درته ګرانه کړي، نو دا بې سود دی، دا عمره نه کېږي. د سرسایي صدقة الفطر روپۍ په څو کسانو تقسیمولی شي که نه شي؟ بالکل. سرسایي روپۍ دي، ستا د کور جوړې شولې 100,000 روپۍ، دا 100,000 روپۍ ته رالې 15 کسانو باندې تقسیم کی، 100 کسانو باندې 100 روپۍ شولې، 4 زره شولې، په 10 کسانو تقسیم کا 2,000 روپۍ شو، په 10 تقسیم کا 1,000 روپۍ. و دې کې بهتره دی زکات کې په سرسایه کې چې یو سړی له ډېرې ورکه چې د هغه په سره شي اغنا د عمل چې د خلکو نه بې پروا شي. خلک وایي زکات به سړی له ډېر نه ورکې، کروڑونه یو سړی له زکات ورکه مالدار شي، کله به خپل زکات وباسي. د شریعت مقصد په زکات کې دا دی چې خلک مالدار کوي، د سینه چې لکاو روپۍ زکات په جیب کې اچولې چې سوالګر راځي 1500 ورکوه، دا زکات. دا خو موږ سه ټوکی کو، د الله د دین پورې دا مسخري دي. د غریبانو د غربت سره لوبې کو، یو غریب په کال کې رانیسه، یو کال سرسایه ټوله ورکه چې گزارې وشي، بل کال بل راونیسه ټوله ولا ورکه چې گزارې وشي. زکات یو غریب لورکه چې یا نیم ورکه یا د سی سیکه خو چې گزاره حالي 500 زره 10,000 او 15,000 په دې باندې خو د چا څه کار نه کیږي. جی روزه کې وای حج د عمره چې د حج برابر ده کنه ده؟ بالکل برابر ده، صحیح حدیث ده. رسول الله علیه السلام فرمای څوک چې په روزه کې عمره وکي دا د سیده لکه ما سره چې حج وکي، نبی علیہ السلام په حج کې او دیو سره په حج کې مرګري شي. حج عمره ثواب لري، خو د هغه حج عمره چې د نبی علیہ السلام سره پکې مرګرتوب شي. دا بل تپوس راغلی د زنانه باندې د رمضان المبارک روجي د شوال نفري روجي نیولې شو کنه؟ دا خو مخکې ویلې غوړه دا د روجي لګي دي 15 شپږ، سو 15 شپږ اول دي د خپل فرضي را مخکې کی میاش خو ډیره ده، بیا به د شوال ونیسي. روجي ډیری دي 15 دي 10 ټوله میاش خوړلې دي، شوال دي تر مخکې کی هغه نور دي بیا په بل وخت کې ونیسي. دویم سوال، عام او قرآنی دعاګانې په فرض مون سجده کې ویلې شي کنه شي؟ په فرایضو کې به هغه دعاګانې په سجده کې وي چې کومې په حدیثو کې مسنون راغلي. مسنون دی معنی چې د نبی علیہ السلام نه سنت راغلي، ځکه فرض مونږ د شریعت د حکم مطابق د نبی علیہ السلام په طریقه باندې چې کومې په حدیثو کې راغلي دي د ځان نه به قرآنی دعاګانې په فرضو کې نه وي او د ځان نه به دعا نه جوړي.
په نفلو کې اجازه شته قرآني دعاګانې لکه ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا هب لنا من ازواجنا دا دعاګانې ووایه یا خپل ځان نه یو دعا جوړه کا په نفلو کې ویلی شي په هغې کې اجازت شته حایزه زنانه د قرآن کریم تلاوت په یادو کولی شي او که نه د قرآن کریم نه علاوه زنانه چې کله په ماهوارۍ بیماره شي د قرآن کریم تلاوت په یادو کولی شي آیات کرسی وی صورت ملک یا حافظه ده ویلی شي ذکر هم کولی شي اذکار هم کولی شي صرف مصحف سره به قرآن سره به لاس نه لګوي ټچ که پاڼه ورته بل څوک کړی بیا هم کولی شي یا لاس ته دستانه واچوي څه واچوي دستانه واچوي بیا هم پاڼه اړولی شي انشاءالله ځکه چې دا خو عالمه زنانه ده قاری ده او هره میاشت دې ته دا تکلیف راځي دي نه بیا قرآن هېرېږي نو په یادو باندې کولی شي جرابي او په هغې باندې مسه دې وکړله چې جرابي واپس وباسي نو د دې اودس به باقي که نه جرابې دې په خپو دې مسه دې کړې ده او جرابې دې وویستلې اودس سره نه ماتېږي یا پټکې په سر دې تا پې مسه کړې ده پټکې دې کوز که اودس نه ماتېږي اودس په څه ماتېږي په خوب سره د دوو لارو نه چې څه ووتل د اوښ د غوښې په خوړلو سره په دې سره څه کېږي اودس ماتېږي او هغه د وینې په باره کې خو اختلاف دی د وینې نه بدن کم ځای نه وینه لاړه اودس دې وکړه غوره خبره ده که دې ونه کړه ګنهګار نه نو په نواقض الوضو کې شریعت دا نه دی ویلی چې جرابه وباسي یا پټۍ وباسي یا پټۍ په یو ځای لګېدلې ده مسه دې وکړله دا پټۍ پرېوتله اودس نه دی مات مونځ پې وکړه خو بل اودس چې کوې بیا به په دې مسه نه کوې اوس به دا ځای وینځي ځکه روغ شي نو جرابې چې دې وویستلې دا اودس چې په بل څه نه دی مات شوی هوا وغیره سره یا بولو سره نو جرابې دې کوزې کړلې منځونه پې کوه خو که اودس دې مات که بل اودس دې کوو نو بیا به مسه نه کوې بیا به خپې وینځي په هغې صلات تسبیح په جمع خدا مو ویل نشي سجده کې هره دعا ویلی شي نفلونو کې هره دعا ویلی شي سبحان ربی الاعلی نه علاوه او په فرایضو کې به مسنون وی چې کومې په احادیثو کې راغلي ښه جي وایي تاسو اوس وایئ درې څلور ماشومان پاتې دي د عقیقې نه او سړی لاړ شي او غویا راولي یا جوټه میخه راولي عقیقه د یاد ساتئ عقیقه د ماشوم دپاره په اوومه ورځ سنت ده په اوومه ورځ چې ماشوم پیدا شه د ماشوم په موږ حق دا دی سر به وخریلی شي نوم به ورته کېږدي درې کارونه په اوومه ورځ کې څو کارونه نوم کېښودل سر خریل سرکلی او دریم عقیقه دا عقیقه په فرض نه ده که دې وسوي که دې ونه کړله نه ته ګنهګارې نه دې بچی ګنهګاري دا د سنتو سره تعلق ساتي اوس دا عقیقه د یو سړي نه وروسته شي 14مه ورځ هم پکې شته 21 هم پکې شته خو د 21 او د 28 ورځې روایتونه لږ کمزوري دي غوره ورځې 9 او 14 ده څه ده که نه د 28 څلورو هفتو پورې ته دا وروسته کولی اوس د دې نه چې وروستو شي 3 میاشتې 2 میاشتې پس عقیقه شته که نشته نو بعضې علما وایي چې نه د دې خپل وخت دی لکه د قربانۍ چې څنګه ورځې دي نه یې مخکې کولی شي نو وروسته کېږي نو د دې وخت دی چې تېر شه عقیقه ختمه شو او بعضې علما وایي چې نه په ژوند کې د کله پې وس ورسېد عقیقه کېږي څه کېږي اوس به راشو دې ته چې په عقیقه کې غټ څاروی راولي 4 ماشومان په کور کې پیدا شوي دي او وی ویلې چې د دې نه خو 8 مالونه کېږي څو 4 هلکان دي 8 ګډان یا 8 چیلي کېږي زه به داسې وکړم چې 2 غویان به راولم څه به وکړم 2 غویان نو دا عقیقه د ده نه ده شوې یا یو هلک دی 2 ګډان دي وی ویل چې 2 ګډانو باندې څه کوم ښایسته غټه میخه راولم غویا راولم سخوندر راولم دا عقیقه نه کېږي ولې د عقیقې ثبوت د صحابو نه په غټو مالونو شته نه اوښان ډېرو په عربو کې او ګډان کمو ګډ به کم پیدا کېده خو هغوی د دې باوجود هم ګډ او چیلې استعمال که په عقیقه کې اوښ باندې نه ده کړې نو اوښ راوستل غویی راوستل په عقیقه کې او یا غوښه تیارول دا نه کېږي یو صورت بل دی عقیقه دې په 2 ګډانو وکړه په ګډانو کې نر او ښځه لازم نه دي ګډه و ګډو که چیلې و که چیلې و خو وړوکې عمل د دې سره کچې خلکو له ورکې غوښه دی اومه غوښه خلکو له ورکه هم ورکولې پخه دې کړله خلک دې پې راټول کړل او مې خوړلی شي ته یې وخوره ګاونډ خپلوان خلک د دې سره
زیاتی څه دی کول وریجې دې ورسره پخولې هم کولې وریجې به دې په عقیقه کې نه یا به دې په صدقه کې حسابېږي چرګانو سره خلک راوړلی شي لکه نور چکنیان او دا چې کوم لوازمات پیپسیان او کاوي دا په عقیقه کې نه راځي دا ستا یو صدقه ده عقیقه به دې هغه چې کوم دی وینه تویه کړله دا حدیث کې داسې راځي چې غلام ماشوم ګاڼه دی په عقیقه کې د دې دا مطلب نه دی چې دا به د مور او پلار سفارش نه کوي یعنی ګاڼه دا مطلب دی د نه وینه تویول پکارو تو یا نشول دا خو وجوهات تی غربت تی اوس پورې څه خلک د خبرم نو د زړو مولیانو تاسو خپه نشئ ګوره د حقیقي مسله کړم نه و حقیقت چا پیژندلم نه یو خو دغه مصیبت چې خلک نو خبر په سنتګری به پروګرام کو مولیانو ته ویلو چې د سنتګری د ماشوم د ختنه سنتګری هغه کې پروګرام هم ناروا دی بدعت دی او د حقیقي وته نو ویل یو خلک نو خبر دویم یا وس نو چې وس نشته یا خبر نه دی او د ماشوم حقیقي و نه کړه وفات شي دا به بالکل د مور او پلار سفارش کوي ان شاء الله د حقیقي د وجه نه دا د مور او پلار سفارش نه نشي بندیدلی د ګیری د پاره حد چې دی لحیه دې ته ویل کېږي جامې ته څه ته وایي زمونږ دوه جامې دي یو بره ده یو لاندې په دې دواړو جامو باندې چې ویښته په کار ده چې دا لري نشي شریعت موږ ته د بریتو ویلي دي په بریتو کې غوره طریقه دا ده چې دا به بالکل صفا کې سبا کې صفا کې دا صرف زمونږ د تبلیغیانو ورونو پورې خاص کول نه دي په کار چې دا د هغوی طریقه ده دلته یو مرګری دی هغه راته قصه کوله وایي یو مرګری لمې دعوت ورکه چې راځه دلته زو خطبه کېږي او ښه بیان کېږي چې په ګیټ څنګه را دننه شو په تای چې نظر ولګېده برید خو نه وایي زمړه تبلیغي له دې راوستلم ما ورته تبلیغي نه دی ټول تبلیغیان دین خلکو ته رسو نو دا برید به ختمو په دې کې غوره دا د افضله چې برید صحیح بالکل ختم شي چې څومره واړی بیا که څوک غټ پرېږدي د هغې دپاره دا ده دې ته شوارب وایي دا چې اوبو کې کم ځای لګي شرب دا شوارب برید دا به چې دی دا شونډه به د ښکاري د شونډې خپل حد دی دا د ښکاري په هغې ویښته نه راځي سروي یا سپینوالی دا به ښکاري بیا په دې کې د وړو کولو طریقې هم شته دی سبالتین سوکې وله پرېږده ډېرو صحابو به دا کول د سنت طریقه دا درې ګوتې به دلته کېدې داسې د دریو ګوتو په اندازه دا ویښته به وخرې لرې بیا کې او دا دې خوا به سوکې پاتې شي بعضې مشران داسې کوي دا ځای نه واړه کړي دا منځ دریو ګوتو په اندازه او دوی خوا یې پرېښي دا عمر رضی الله عنه چې خلک یادوي چې برېت یې پرېښي هغه دا زمونږ په شانتې برېت نه و چې ټولو دلته دا ځای ورکوټی کړی و سوک یې پرېښې وې نو هغه به دا سوکې تاوولي دا به یې څه کولې تاوولي دا هم شته دی خو دلته بره به صحیح واړی او که دا ټول یو غټې پرېښي نو دا بیا ګناه ده د دې نه نو اوس به راشو دی د بریتو دغه حد دلته چې دی د بریتو حد دلته دا معلوم دی ښکاري تاسو ته دا معلوم دی اوس دا ویښته زما ویښته به تاسو ته دلته په دې مخ ښکاري زما تقریبا چې سترګو ته را قریب شوي دا ګیره ده څه ده ګیره ده څوک یې په تاورو باسي څوک یې په نورو طریقو باندې نو دا ورونه خطا کېږي څه کېږي خطا کېږي چې ګیره دې پرېغوستله بس دام ګیره ده دام ګیره ده دا ټوله ګیره ده هیڅ خبره نشته په احرام کې چې کم وخت غورځېدل ته به قصدن نه لري کې احرام کې بعضی کارونه په خطایی سره کېږي په هغې باندې مؤاخذه نه نیول په هغې باندې نه داغ لګول جایز دي بیمار د پاره داغ حدیث کې راځي او یا زره کسان به جنت ته بې حسابه به کتاب یو پکې هغه کسان دي چې لا یکتوونه داغ به نه لګي داغ نه لګول غوره دي او داغ لګول جایز دي داغ څه ته وایي دا مخکنی زوړ علاج دی یو ځای به نښه کېده اوسپنه یا سیخ به یو څه به هغه به ګرم کو داغونه به ورکول څه اوس ورته شاټونه وایي دا شاټونه خو بیل شی دی او داغونه بیل شي دې کې الله ډېر شفا اچولې ده خو نبي علیه السلام وفرمیل زه نه خوښوم ځکه داغ یو قسم بیمار ته تکلیف ورکوي زور ډېر ورکوي جایز دی
خکر لګولم جایز دي، داغ لګولم جایز دي، دم د چانه غواړي ما دم کده جایز دي، خو غواړي ما دا نه غختل غوړه دي، نو داغ لګول څه دي جایز دي. بل څه وي وختان چې دی ګوره چې کم ته شریعت ویلي دي اقا وستلې شي ک بلیډ را لګوره د لپاره وخت سره اسباب بدلیږي. مخکې بلیټونه اول کې چاړو چاقوام هغه به برېت واړه کول، اوس پکې نور اسباب را لبلیټونه دي پاکیانی دي او دوايان راغلي کیمیکل په یوځای باندې ولګي وخت لري بس چې کم وخت شریعت ته ویلي دي د ترخونو زیرناب د نوم نخکته دا چې په کومه طریقه تل لري کولای شي په وستلو کې په تاریخ په اړه طریقه باندې بدن کې نور وخت دي په دې مټو باندې د چا وختي په سینه باندې د سړو د زنانو د پاره په دې کې پابندي نشته د لری کولای شي زنانه د ګیره رااله برېت رااله په دې فرض د چې خاوند ته دا صفا لري ځکه دا په دې فرض ده دا ډول کوي سړی دی هغه وایي زه په دې مټو وخت نه پرېدم نه دی پرېدي په خپو باندې نه پرېدي په دې کې شریعت پابندي نه ده لګولې په زنانو باندې یو پابندي د وختو ده او دا په سړوم ده چې د ورځو په دامنس کې دا وخت باندې وباسي که دا یو وست په دې لعنت او ورځ باندې نه راي کوي نو خزم د قلانتی کار ته لاس چولې دي دا ورځ یې سکړې دي د په ستارونه راغستې او دوايان راغستې دای نه راي کړي نشي د ډول د پاره نشي راجمع کوله خاوند ته ویل د ډول د پاره د ورځي نری کدا بنه کوي د مخلوق به هغه خبره مونږ نه منو چې خالق خپه کېده دلته شریعت کې دا منی راغلی د چې دا مو باسه او خاوند مخلوق دی او تا ته وی چې وی باسه محمد رسول الله علیه السلام مخ کې دی خاوند رسول خال لګول حرام دی او د سو کېږي که څوک د توبه وباسي کنه او مخکنی خالونه د سپستنه باندې به زې سورې ک وسم د قستنی په استعمالي او پاغي کې به شین رنگ واچو په دې تندې باندې بعضی قومونو به رواجو دلته به ډیر لګول په زنه باندې په دې مخه نو دا خالونه د حرام دي په حدیث کې د دینه د عبد الله ابن مسعود روایت په بخاری شریف کې شته چې الله لعنت په هغه زنانو چې خال لګي غاخونه جدا کوي یا جوختي او یا ورځ نه راي کوي په دې باندې څه ده لعنت الله تعالی اجر درکې ضیاء الرحمن نوم خو دې صحیح دی کنه ودرېګه لګا ضیاء الرحمن رور وای د تمنګ صدر صاحب بازار صدر دی کنه نو مشهور دی په صدر صاحب باندې او د کور والا عالم ده او زمونږ شاګرد ده او ډېر خدمت کوي دلته الله دې ول اجر ورکړي او یو د بچی نشته دي تاسو ټول مرګري دلته زمونږ دوه عالمان زنانه دي او غالبا چې دوه اعتکاف ته بناست د دوی بچی نشته دي یو دا ده پکې یو بل ده په اخلاص باندې په تهجد کې بیګاله دته او نور چې څومره مسلمانان دي د بچو دعا وکي او دا ضیاء الرحمن رور وای چې ما وعده ده د الله په کور کې چې ګیره مې پرې غوستله تاسو ټول ته وایي چې مبارک شه الله دې تانه قبول کړي او الله دې استقامت در الله په پتا باندې غیرت کې الله به دومره خسته کی چې کال لته اعتکاف لراځي او ستا خپل ګیری ته خپل حسن وګوري ان شاء الله الله دې تعالی اجر درکړي مټیان برا باندې خوري زکه مې دا ویلې چې په خواجه بچا ګیره وخره له خلکو به مټیان راوړل چالک زمونږ د الک شونډه تور شول مور په هر به مټیان راوړل سبحان الله په ګناه باندې به څه کول مټیان راوړل الله دې تعالی استقامت درکړي الله دې توفیق درکړي منځ کې سترګې پټول د خوشو د پاره نشته کله نا کله لګي بندي را بند کې ټول منځ په پټو سترګو باندې نه کې لاندې به ګوري وخت دلته څوک ولاړو دا اجي تاسو یو خدا 12 رکعات سنت دي سنن رواتب سحر مانځنه مخکې 2 رکعات غرمه مانځنه مخکې 4 رکعات ماخام مانځه پسې غرمه پسې 2 رکعات ماخام پسې 2 ماسوتن دا 12 رکعات نبی علیہ السلام فرمایي چې دا څوک همیشه کې الله جنت کې کور ورکوي او دا نبی علیہ السلام په پابندۍ کړی نور نوافل دي صلات اوابین راغله د ساخ په وخت کې
د ورځې په شروع کې 4 رکعات راغلي دي هغه ته صلات حاجت وای چې چا وکړه ماخامه پورې به ټول کارونه الله پوره کوي بل سحر مانځنه پس کې ناست ذکر دعا کې مشغول او نور راوخه ته 2 رکعات وکړه نور خاتمون سو ده 2 رکعات الله د حج او د عمره پورا ثواب ورکړي دغه نوافل راغلي تهجد راغلي دي نور منځونه راغلي زنانو د پاره وختو کې وی کلر څنګه دی کلر لګول مختلف 50 قسمه کلرونه دی ولګي چې زړې په سې اخیږي ټول کلرونه لګول شي د کلر پابندي د زنانو په وختو باندې نشته سور ور کوي زړ ور کوي خړ ور کوي تور ور کوي چې کم ور کوي ور کول شي هیڅ پابندي پې نشته د خاوند د پاره دا شادي شوده خزو د پاره وایي ورګاوه بیګام دې زنانو ته ویلې خپشوي بمې زمونږ د زنانو سمونځونه او سي اعتکافونه چرګان به ساتل د یو ابي قصه خلکو کوله وای چې چرګ به پکې راونی ولا کتل به چاند شته پکې کنيشته کنه دغه منځونه نو په مانځ کې ماشومان خلاراول وړو تقار کول کشي کول چرګانو ته د ګناه ده خو د مانځ کارونه نه دي سړي مانځ پورې د دې تعلق نشته دی خجی دلته څوک چا आवाज وخته څنګه کوي د چا چې سر گنجي وي وخته لګي د دې په باره کې اوس د مصنوعي وخته راوتی دي د دې قسمونه دي سړي قسمونه یو دي زراعت دې ته وخته کاری د بدن نور وخترالي او په دې سر کې وته کاری هغه ته ترانسپلانت وته وي صحیح دغه شی وته وي دا جایز دي دا سړي دا علاج دی دا څه دی دا د علاج پته ول یو دی دا ویک چې ملاویږي مصنوعي وخته ملاویږي په سر کې دی پته نه لګي دا ګناه ده څه ده د دې نه منې راغلی ده او د ضرورت د وجه نه چې څوک به ډوله شوی دی د سر وخته په سر کې کارلی شي ولی هغه کې شرطونه دي چې دا وخته به د بدن نوي یا به د حلال وخته د زناورو بنئ د خنزیر بنئ او نور دا وختو پورې وختو غوټه کول دا وګونه دا حرام دی د وختو کاروبار حرام دی د انسانانو د بشر نه دی د ادم د بنی آدمانو د اندامونه د مکرم دی عزتمن دی ولقد کرمنا بنی آدم الله وای ما د ته عزت ورکړي د عزت د وجه نه د نوکان کټ کړه د به یو سیټ ته غورځي خخای به چې د عزتمن اندام د سو کې ونه ویني وخته کټ کړی غاخ وته غاخ چوزي هغه بم دفن کی مونږ چې واړو نو غاخ بم د کوټې سر ته ورځو چې سبا پیدا کی اورور بمې وشي نو هغه مخه طریقه و کرور کېدو کنه خو غاخ خو محفوظ نو دا ګوره د انسان سدي د انسان اندامونه دی غاخ نوکان وخته دا بچ دی محفوظي د دې خرڅول حرام دي سدي حرام دا ګناه ده د دینه شریعت منع کړی ده مسواک کې وې د غټو د ورکوټي سره اندازه شته کې نشته دي مسواک مونږ ته شریعت ویلي دي چې په خوله کې یستاکو چې او اهل شي څومره مسواک وې نبی علیہ السلام چې مسواک کو تعالو ته به رسو د سی به سره کول تعالو ته به ورسېد چې دومره چې تعالو ته ورسېږي نور شریعت دانه دی ویلي چې ډبل به سمري نری به سمري او څو لیشت به د لیش مش خبرې پکې نشته او چې ګوتو کې ونی ولې شي کم اس کم دومره مسواکی چې ستا په لاس کې په دې طریقه باندې ونی ولې شي ګوره دا د مسواک طریقه ده یو ګوته به لاندې دا درې به په د بري سبي او بعض علما د سم بیانې دا سم کول شي ښکاری په دې طریقه او یا نو ګوره بس دغه مسواکی حلق ته ورسیږي او خله کې چې دی وهل شي لرګي کار یوي بیا د زیتون پکې غوړه دي دغه پکې غوړه هغه مرګره ګیره د قبضې نه زیاته وهل شي کنه شي وهل بالکل نه شي وهل کوم روایت کې چې عبد الله ابن عمر رضی هغه د ګیره د موټي نه زیاته اوس موټي نه زیاته او په جنسته وای دی خو ګوره زما ګیره دا چې د موټي نه زیاته شو دا څه شوله زیاته وای دا به وهله د موټي نه د قبضې نه زیاته ګیره به وهله عزتمندو هغه کله وهله حج ته بته او هغه حج سفر وګدی وی پیاده وی
په دې کې به دوړه لګېدله انزل او صفایي ورته سخته وه. بل دا د یو صحابي عمل دی. موږ پرون هم په دې خبره کړې وه د مړي سر او خپو ته تلاوت په بار د یو صحابي عمل ته به ته نه ګورې کله چې د نورو صحابو عملو نورو صحابو د موټي نه زیاته ګیره هم نه ده واله. علي رضی الله عنه په باره کې راځي ګڼه او ډکه ګیره وه غټه د نامه نه مخکته شوې وه خو نه ده واله. نبی علیہ السلام ګیرې نه ویښته نه دی کم کړی نورو صحابو نه دي کړی. یو د ده نه یو د ابو هریره نه راغلي دي دا د دوی انفرادي عمل دی که هغوی ګیره وړه کړي م یا غاسم جنتیان دي زموږ د هغوی سره څه کار نشته دی. خو نورو ته چې وګورو نو که ته وایې چې ګیره وړه کوم عبدالله ابن عمر وړه کړې نو یو صحابي رالی او 100,000 او تقریبا 100,000 صحابه دې پرېغوستل. هغه تابعداري وشي صحیح خبره جز د کل تابع ده قاعده ده کنه یو جز دی نور کل دی. نه هغه بیل خبره ده مور او پلار چې کله تغغو که چې راشه کنه نو مونږ به هغه مونږ پرې دی چې ته په نفل ولاړې فرض مونږ به وته نه پرې دی په فرض باندې ولاړو پلار غغو که چې راشه فرض مونږ به خلاصې اوس فرض حکم د چا دی الله مخ کې د پلار نه چا نه مخ کې دی هغه چې ته په نفل ولاړې او مور غږ کو تا ته اندازې نه پته لګي چې د دوی ضرورت ته به مونږ ماته او بل کله نه کله مور او پلار غږو کی هغه هم دا وایي چې زه پرې د مونږ بخلاص کې راځي به ته به حالاتو ته ګوري رفع الیدین در باندې پلار پابندي ولګول چې نه به کې نو دا سنت عمل دی. سنت به د چا د پاره نه پریدو که ډېر خفګان راته لانجه راتله دغه په مخ کې مه کوه نو منځونه خلک ځان له ځان لکوي نوافل ځان لکېږي تهجد ځان لکېږي خیر د دغه په مخ کې مه کوه چې پلار خوشحاله هغه له به دعوت ورکړي طریقه به بس کو کنه چې دا صلات تسبیح دا ټوله ګیره ده دا زینه بعضې خلکو ختم کړي د دې نه ځن دلته د دې شونډې نه لاندې دا ویښته کله راغټېږي څه شي راغټ شي بیا خوراک پې پرېوځي نو که دا معمولي غوندې لږ کم شي څه شي کمېدل دا لږ کم شي نو دا به جایز وي خو دا به داسې کې نه چې دلته یې پکې لارې جوړې کړي او دلته یې صحیح داسې مکمل راوستي. څوک وایي ته لږ ووایه امام تراله امام پر رکوع کې دی ته به دو الله اکبر کې صوبه کې تکبیر تحریمه فرض دی یو به وی الله اکبر هغه در باندې فرض او دویم الله اکبر به د رکوع کې کدا دویم پاتې شو منځ دی صحیح دی او که اولنې پاتې شو تکبیر تحریمه دی ونه ک او رااله ډایرکټ دی پر رکوع کې خطه شو لاسونه دی وسره اوچت نکړه تکبیر تحریمه منځ دی نه دی شابس الحمد فرض ده څه ده فرض خو قیام هم فرض دی قیام هم څه دی دته د شریعت حکمونه وای یو شی به یو ځای کې فرضي خود بل ځای کې د توي می کوه په اوبو باندې او داس فرض دی کنه دی خو چې اوبه نشته یا ته نه جوړه اوبه د نه وغورځېدلې څه وکړه تیمم وکړه مونځ په ولاړه فرض دی کنه دی خو چې ته نه جوړه په کرسۍ کې ورته کښېنه په ناست دی وکړه فاتحه په مانځه کې امام پسې لوستل فرض دی خو چې تا کله امام په رکوع کې ونیو فاتحه ساقطه شوه ځای بدل شه چې ځای د نه بدل شه ګوره فاتحه چا فرض کړې ده نبی علیہ السلام هغه موږ ته ویلي دي امام پسې فاتحه ووایي او بیا راته هغه ویلي دي چې امام دې په رکوع کې ونیو رکعت دې وشه مطلب دا دی چې هغې راته وغورځوله مستثنا یې کړه فاتحه ال فرض ده چې تا ته د فاتحې موقع چې موقع نه و امام دې په رکوع کې رانیو فاتحه د نه وغورځېده دلته خو قیام هم فرض دی دا ولاړه نه ده دا فرض ده او ته ډایرکټ په رکوع ښکته شو تا خو قیام هم ونه کړه نو ځکه شریعت دواړه وغورځول نه سنا بنوي رکوع کې چې د امام لاندې کو ډایرکټ الله اکبر تکبیر تحریمه کوه او د رکوع الله اکبر کوه دلته چا لاس اوچت نه دا مخکې دي دا مخکې دي د حساب کتاب نه دا خو د قیامت حالات دي چې ډېر وضاحت نه دی راغلی دی کې عقل نه جنګي عقل به پکې نه جنګي الله او رسول چې څومره ویلي بس کو نارینه د پاره رنگونه ټول جایز دي سوري خړی توري ار یو چې د تور په باره کې د علماو اختلاف دی ډیر علما دا وایي او بهتره دا ده چې تور ونه لګيږي څو نشي تور
یو خو دلته دا لیټونه ولګي بل دا کیمره ده نو قریب نه خو زمونږ په ګیره کې ویښته څه ناسه سپین شوي دي او څو تارونه خو دا خو هغه سپین نشي راغستلی نو ډېر خلک چې بیان ګوري د چا چې بدې شي او ثبت ته جوړی نو بعضې پکې داسې د غصې نه دا ولیکي چې مړه ښه ملا دی ښې مسلې کوي خو ګیره یې توره کړې د خلاف شریعت یې کړی صبر وکړه حاجي صاحب نو یو خبره دا ده که نه چې ګیره تورول څه صورت دی ډېر علما وایي چې حرامه ده بعض علما وایي جایز ده بالخصوص د هغه چا دپاره جایز ده چې چا 2 ودونه کړي څه کړي 2 ودونه نو ګیره تورولی شي باقي خیر دی مکمل یې مه توروه په دې رنګونو کې اوس نکریزې فرض نه دي اوس کیمیکل او ټوپان راوتي دي داسې رنګ ولګوه چې تور او سور یو ځای کړه چې داسې رڼا ته سور ښکاري او داسې په عامو ځایونو کې به تور ښکاري اوس بعضې رنګونه داسې چې نور ته ودرېدلې سوروالی کوي سوري ته ولاړو توره ښکاري دا هم جایز ده سور خړ زیړ ګولډن فلان فلان دا ټول حاجي صاحب امام قاعده د یاد ووتله دی وایي ودرېدلو که پوره ودرېدلی نه و په دې منځ کې و نو کې بني او چې پوره ولاړو او قرت یې نو شروع کړی څه نو کړی قرت یې نو شروع کړی بیا به هم کینی او که قرت یې شروع که قاعده ساقطه شو ځکه رکن بدل شي رکن څه شو بدل شو اوس به نه راښکته کېږي سجده ساوه په دریو خبرو راځي مانځه کې زیاتیا وشه کمی وشه شک راغی خو د دې پوره تفصیل دی چې چا سوال نه کړی بس دی هغې نه به تپوس ته اعتکاف ته ناست دی ملاقاتیان خو نه راغلي امې د سره مزاح کو کنه وانتم عاکفون ولا تباشروهن وانتم ملاقاتیان کراشي کنه پابندي موږ لګولې ها روزه کې چې د خپل کور والا سره عام خبرې اترې جایز دي عام غب شپ خو عائشه رضی الله عنها پکې فرمایي چې هر سړی دې داسې نه کوي ځکه نبی علیه السلام داسې کول لکه کور والی په روزه کې خپل کړی ده وایي هغه په ځان کنټرول لره موږ ته دا مسایل تقریبا په دې روزه کې 3 مسلې مال رااله 3 چې سړی نه په روزه کې د ورځې کور والا سره کورواله شوی دا وجه سي غب شپ ناسته نو د دینه به ځان ساتي جایز ده خو ځوانان به دا ځکه نه کوي چې هغوی کنټرول کمزوري اوس سپین ږیری دی په ځان اعتماد دی او د ورځې غب شپ لګوي نور خو کورواله حرام دی د ورځې خو عام غب شپ لګوي نو هغه جایز دی خو ځوانان به د دې نه ځان ساتي چې روزه ځکه دلته خو یو روزه ده او درپسې په دې باندې شپېته روزې راځي نو ته چې یوه کې صبر نشي کولی په شپېتو کې به بیا څه صبر خبره بیا خطرناکه ده او که ته وایې چې زه به فدیه ورکړم نو د یوې روزې په سر باندې یو غریب 2 وخته مړول نو چې موږ حساب وکړو چې هغه کمې روپۍ واچې نو 100 روپۍ د غریب واچوه چې هغه کمزوری خوراک پکې 2 ټیمه 500 نو د 100 روپۍ شولې 70,000 نو چې 70,000 روپۍ ورکړي بیا به ښځې ته سلام هم نه اچي چې ځال ته کښېنه په دې روژه کې به ما ورته خور او د خوروالي خبرې کوو خور شولې ښه جي هر ټیم کېږي چې کله دې ضرورت پیدا شي صلت تعزیت کې لاس مو اوچتوئ تعزیت کې لاس اوچتول نه دي راغلي کلمات دا دي لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب دا دعا راغلي د پښتو کې وته وای الله دې صبر درکې باقی دې الله خیر کې مړی ته دې الله بخنه وکي لاسونه اوچتول په بدعاتو کې راځي دا مو اوچتوي د دې نه ځان ساتل پکار دي حتی الوسخو کې چا اوچت که پته وته نه کافر کېږي پینه بس کوخه دا خطه پوسټ دی په بعض جماعتونو کې داسې لکه زما د مخې ته چې کوم ټیبل پروت دی میز داسې کرسۍ او په هغې سره لګېدلی یو میز غوندي د رکوع سجدې دپاره دی نه په حدیث کې منې راغلی ده مونځ به داسې نه کوې کرسۍ کې مونځ وکړه خو مخې ته به د ټیبل نه یا به ځمکې ته ځي او یا په دې کرسۍ کې کوه په اشاره باندې دا چې کومې ټیبلې جوړې شوي دي په حدیث کې د دې نه منې راغلی
خیر دې ما او تا به یو واده وکړو که نه پوښتنې نه مخکې چې ته به دا واده کله پوره کړې مړه هېڅ مشکل به نه ښه د بل واده ښه ښه وایه اوس ښه صحیح شاباس خب خطه پوسټه پوه شوم ورسېدم وای بعضې وخت کې دا بدعتیان موږ ته وایي چې تاسو هر څه ته بدعت وایو نو دا لټ سپیکر خو هم بدعت شه د نبي علیه السلام په زمانه کې نو هغه په دې کې اذان کړی دی نه په دې کې درس کړی دی په دې کې مونځ کړی دی نه دی ګوره عزتمندو بدعت څه ته وایي من احدث فی امرنا حدیث د عائشه رضی الله زمونږ په دې دین کې چې څوک یو کار ایجاد کړي څه ورته وایي دین کم یو کار چې چا نوی جوړ کو او د دین حصے جوړ کړه او دین وته ویل دغه ته بدعت وایي اوس لکه عید میلاد النبی ته موږ بدعت وایو دوی وته ثواب وایي سوی وته د دین حصے غني اجر پکې غني نو ځکه بدعت ده د سنتو نه پس چې دوی درې ځله دعا کوي موږ ته بدعت وایو دی وته اجر وایي کنه د دین برخه غني موږ ته وایو دلیل پیش ک دلیل نشته نو دی وایي ته چې په لوډ سپیکر کې درس کې په موبایل باندې یا نوی آلات اسباب را په جازونو کې سفر کوي په موټرو کې کوي د نبی عليه السلام په زمانه کې خو په خره باندې په اس باندې په اوخ باندې مزلو جاز پکې د کم ځای نه راغی ټرین پکې د کم ځای نه راغلی بس پکې د کم ځای نه دي ته ایجادات وي دا نه موږ په دین کې غنو نه په ثواب کې دا اوس پورې کوم عالم ویلی دي چې لکه حج ته ځي په جاز کې دومره اجر دی په موټر کې دومره دی په بحري لانچ کې دومره دی پیاده دومره دی چا ویلی دي نه په دې لوډ سپیکر کې اوس پورې کوم عالم ویلی دي چې چا جمع ورکړه دومره اجر دی او چې چا بغیر د لوډ سپیکر ورکړه اجر پکې نشته دا موږ د دین د پاره استعمال او په دین کې دا نه غنو امدا مې کو نه دي ډمانو تم لګي کنه لګي که چرته په مایک کې ثواب وې په لټ سپیکر کې او موږ اجر غنلې نو ډمانو برانه نه استعمال کړي موږ په د کفر په تور کړي چې ښا د ثواب شی ته څنګه استعمال امدا مې کو نه دي امدا ساوند دي امدا سیستم دی هغه هم استعمالای موبایل موږ هم استعمالو هغه هم استعمال دا موږ د دین د پاره استعمالو په دین کې برخه نه غنو مخکې کیسټي وسوي د مشرانو ته یاد دي دا اوسنه کل خو کې دي چې کیسټ به لیدل هم نه نو دا کیسټي چا به پکې تلاوت ریکارډ ک چا بیان د دین د پاره استعمالې دي نو چا به پکې سندري اچولې چا به پکې ډرامې اچولې سو نو هغه بدعت ځکه نو هغه په اوس موبایل را للی هغه په دین کې چا نه غنل چا پکې سندري اچولې په کیسټ کې پیتا چوته وي او چا پکې سا اچول تلاوتونه اچول نو موږ چې دا کم کارونه کوو دا په دین د اجر د ثواب برخه نه غنو کله سپیکرو درس کو کنه هم د شمنګ ډیر درسونه کو کني کو او نه د دین پورې تړ د دین د رسول یو الی غنو سي غنو الی غنو کله چې الی پیدا کیږي مخکې ټیپونه اوس دا شیزونه رااله موبایل د دې نه پس نور ایډوانس زمانه را روانه د نور شیزونه راځي انټرنیټ پکې راغی موږ په دې طریقه باندې مخکې اف ام ریډوانو سو ریډوان د ریډوانو نو خبره مخکې لاړه دا شو لایو شروع خلک کتلم شي اوریدل شي سبا یې اوریدل شي کال پسم دا ریکارډ اوریدل شي نو دا د دین برخه نه غنو د دین د استعمالولو لپاره او د دین د ترویج لپاره دا غنو بس دې په دې ځای خجی په اخره کې د صلات تسبیح طریقه واوري او ان شاء الله چې وبې کو وخت دی څلور رکعات مونږ څلور وانه په یو سلام سره لکه یو ځای وکړي یو نیت باندې اول رکعت کې سبحانك اللهم بوي سورت بوي فاتحه بل سورت بوي کفوا احد رکوع ته بلانزي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر پنځل زله سوزله پنځل رکوع کې لزل سوشو پنځیش سمع الله لمن حمده الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم سمع الله لمن حمده کې لس پنځه درش اوله سجده کې لس پنځه سلوي د دوه سجدو په منځ کې لس پنځه پنځوس دویمه سجده کې لس پنځه شپېته او چې دویمه راوچت شي جلسه الاستراحت کې لس پنځه اویا دویم رکعت کې دریم سلورم کې دغه طریقه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله دې موږ ته توفیق راکړي بیا کوم ته پوښتنه پاتیو موقع ورځ دوه به ان شاء الله هغه کې به وایو الله دې موږ ته سن راضي شي الله دې زموږ استاد د ټولو شرعي حاجات پوره کړي دا ناسته د حاضری
دستاسو محبت او مینه دی الله رب العالمین په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. د دې دی الله رب العالمین موږ او تاسو ته خسته بدلی راکړي. الله دې موږ او تاسو په جنت الفردوس کې په داسې محبت او مینه کې راجمع کړي چې جنت یو د الله رب العالمین دربار یو د الله مخې ته په داسې محبت کې الله موږ را یوځای کړي. او الله ته اسانه ده د نبی علیہ السلام د سنتو تابعداري دی الله موږ او تاسو ته را نصیب کړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار.